مبارک تیوی درته دا ستا د کور کلي او الله ونازوه موږ د پخو کورونو توان نه لرو. په ودیرو په قشنۍ قریه کې د شهیدانو 10 کورونه بلکې د ستاسو مرسته موږ اووه شهیدان ورکړي دي. که موږ دعا ونه کړو شهیدان به وکړي. دعا ده دا هر یو چې کور کلي سپارو دا شهیدانو ورثو کورنۍ ده. وطنا ټول دي در نظر شور هم وطنا سلام وطنا کور د عدل. مسلمانانو چې دوی سره همکاري وکړه مالي جانب خدا دنیا و آخرت ولا خسته کې خدا د مصیبت او غم نه وساتي. خدا باقي د مصیبتونو د غمونو خدا موږ ټول مسلمانان په امن کې وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین. شماره لومړی کور دی سپارو بی قاری صاحب ته. قاری صاحب بیا هم مبارک تیوی درته دا ستا د کور کلي او الله ونازوه موږ د پخو کورونو توان نه لرو او چا چې کومکونه کړي دي الله دې په دې دنیا او په آخرت باندې باغچې ولا ورکړي. الله دې ونازوي. موږ په خیمو کې پراته یخني وه او د دې توان موږ چې ته موږ سره دونه وس نه چې تاسو راته جوړ کړو. الله خوشحاله او آباد لره. امین کې خیر. ستاسو هم دعاوې کوئ مرسته کوونکي ته چا چې مرسته کړې ده او د ستاسو دا کورونه پرې را جوړ کړل د زړه له کومې دعاوې کوئ. دا خو زموږ دعا ده انشاءالله. زړه دې کوم همیشه به تاسو دعا کوم چې دې کوټو کې اوسېږو دا دعاګانې به تاسو ته کوو. دا ګوره ښه فرش والا کوټه صحیح ده. دا دیوه درته ځکه خیمه چې اوس یې وګوري دا دې بله څنګه خوشحاله وي دا دې بله درې واړه کوټې شولې. صحیح شو. بس مونږ ته راکړه اجازه او غاړه راکړه. لومړی کور دې تا ته مبارک وي د اول سر ده. خیر سي مونږ ته هم دعاوې کوه. مرګ په دښمنا سلام. دویم لمبر کور د کور مالک ته سپارو دا دیواله وروره مبارک تیوي تا ته. الله پاک دې ژوندی لره او تاسو دا کومه همکاري چې موږ سره وکړله هغه په سختو شرایطو کې که 1 روپۍ پکې چا مصرف کړي که 10 چا مصرف کړي که چا پکې همداسې نظر ورکړي الله جل جلاله چې دا دنیا آباد دی الله دې آباد ودان لري. امین. او الله پاک هم خوشحال لري. ډېره ډېره مننه ستاسو له همکارۍ نه. وروره دا دې یوه کوټه شوله. صحیح شو. دا دې بله کوټه شوه او دا دی بله کوټه شوله. الله رب العزت دې درته بیا هم مبارک کی او موږ ته راکړه خدای پاماني موږ نه زیاته کمه شي موږ ته بخښنه کړي ډېره ډېره. السلام علیکم. خیر. وطنا ستا ساتل فرض. د شهید نعمت الله کور ته راغلو. لمبر دریم کور. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستړی مشي راځه وروره. لمبر دریم کور دی ستا. څوم دی؟ دریم. دا دی وروره یو فرش کدګي کوټه دغه دی بله دا دی لمبر دریمه کوټه او دا ستا د کور کلي تا ته دې مبارک وي. دعا چاته کوه د هغه مسافرو چې مرسته کومک کړې تا فاونډیشن سره واقع دا یو بنیادي کار شو. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې د عطا خیریه بنسټ لخوا دغه جدي کورونه جوړ شو الله دې له اجر ورکړي. هغه ورونه چې په خارج کې دي او د سره همکاریګانې کړي دي او د موږ سره وکړو او یقینا پېښولې چې د واوره حالاتو او پېښولې نو ماشومانو او زنانو چې دی مثلا ټولو چې دی پېښولې بس د یخنۍ حالاتو او ټولو چې دی بس په دعاګانو کې یاد کړلی او ډېر زیات خوشحاله موږ. الله تعالی تاسو له اجر درکړي. الله دې تاسو باندې رحم وکړي. تاسو د شهید ورثه ستئ. دعاوې کوئ هغې ته چا چې مرسته کړي د عطا فاونډیشن سره او داسې نور ورونو چې مرسته کړې ده الله دې له اجر ورکړي. دا کور دې بیا هم تاسو ته مبارک وي. خیر درکړي. سلام علیکم. دا شماره دریم کورو. فرض پامون لا حرم ندی ساتنا کو ستا ساتل فرض پامون د عسا. لمبر څلورم کور به مستحق چې کوم یو د شهیدانو ورثه دی راسره دی دته به سپارو. راځه وروره دا د یو کوټه سره د فرشه هر څه
دا د دویمه کوټه سره د فرش او توشکونو، دا د دریمه کوټه، او دا د ستا کیلي. مهرباني. څونه خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله یم. بس موږ په ژوند کې ډېر تغییر راغی، ځکه موږ مخکې به په کچو ابادیو کې شپې کولې، او اوس موږ ته پوخ کور جوړ کړو. تاسو د چا دا مرسته کړې او موږ ته تاسو رارسول، تاسو نه الله دې هغوی ته هم اجر ورکړي او تاسو هم دې الله اجر درکړي. یو غاړه راکړه. ډېره زیاته مننه. سارو د پالنا کوو ستا سات. شماره 5 کور د کور څښتن ته سپارو، بلکې دا ستاسو حق دی، باید ویښیمه. دا هر یو چې کور کلي سپارو دا شهیدانو ورثو کورنۍ ده. شماره 5. حاجي صاحب ستړی مه شي، ښه صحت دې ښه دی، وخت په خیر دی. باید دا کلي در وسپارم، مبارکي درته ووایم، تاسو دعاوې کوئ د زړه له کومې، دا د هغې حق دی، باید وی ګوري چې زموږ مرسته کم ځای ته ورسېدله. ایله چې نن دې ته راورسېد چې افتتاح او کلي در سپارو، د زړه له کومې به دعاوې کوي. زموږ دعا دا وړي هغې ته الله خیر ورکړي، هغې ته د الله جان دې فردوس نصیب کړي. امین کړي. دا د کلي وروره دا د یوه کوټه فرش ته، دا د بله کوټه، او دا د بله کوټه. بس موږ ته راکړه یوه غاړه، په الله دې نور سپارم. موږ نه زیاته کمه شوي، موږ ته بخښنه کړي. خیر اوسې، مننه، خوشحاله اوسې. شماره 6 کور د کور څښتن ته سپارو. مبارک وروره، مبارک دې وي درته. وروره تاسو ته دې الله خیر درکړي، الله دې الله اجر درکړي. تاسو موږ ته دا لینټري ښکلی کور 3 وطاقه کور تاسو موږ ته ساز کړو. الله دې تاسو له اجر درکړي د دې دنیا باندې او په هغې دنیا باندې. امین کې. خیر اوسې. دعا به چاته کړې؟ چا چې مرسته کړې. دا کورونه الله جوړ کړي. موږ صرف په دې دنیا کې د امتحاناتو دپاره ګرځو. 3 وطاقه فرش کور تا ته تسلیم شول وروره. دا د یوه کوټه، دا د بله کوټه، او دا د بله کوټه. شماره 6 کور دی، بیا هم تا ته ډېر ډېر مبارک وي. د هر ټپ دې درملنه کوو ستا سات. شماره 7 کور د کور څښتن ته سپارو، او مبارکي هم ورکو ورته. غټه کیلي مبارک دې وي درته. الله دې وبخښه، الله دې ژوندی لره. تاسو نه ډېره ډېره مننه، موږ سره چې تاسو دا کومک وکړ، تاسو سره چا کومک کړی د هغې نه مننه، او خدای دې له مال حال بچو کې برکت واچوي. امین. تاسو نه مننه، ډېره ډېره مننه چې رښتیا به وایې مخکینی کور دې د دې غوندې و؟ نه، زوړ کور و، مخکې د سچې ته څومره خوشحاله یې؟ ښه خوشحاله یې. څومره؟ دومره ښه خوشحاله یې، ډېر خوشحاله ډېر خوشحاله یې. صحیح ده، صحیح ده. دا د یوه کوټه، دا د بله کوټه، دا ورته یو وښیو که نه، او دا د بله کوټه. ډېره مننه. یوه غاړه هم راکړه راته. سخت خوشحاله دی. ډېره مننه. څومره خوشحاله رښتیا؟ ښه خوشحاله یې. پوخ کور خاوند شلی. ښه خوشحاله یې. تل فرض پامون یار ستا بیا راغوانا کوو ستا ساتل فرض پام. دا کم کورونه به تاسو ته ښکاري دا زلزلې داسې وژړقولل چې یو کور یې پرې نه ښودلو. نن ورځ چې کم کورونه کانکریټي افتتاح کوو او د کور مالک ته سپارو، بیچارهګان ډېر خوشحاله دي. شماره 8 کور دی. د دې بیچارهګانو خوشحالیانې چې اظهار نشي کولی. دې کور کې 3 شهیدان ورکړي، داسې هر یو په کور کې 3 4 5 شهیدان ورکړي. صحیح ده، کورونه جوړ شولل، خو خواږه د کور غړي نشته. مبارک دې وي درته. دا ستا د کور کلي، د کور کاغذونه دي. الله تاسو سره خو کې، الله تاسو لاجر درکړي چې تاسو سره چا مرسته کړې او تاسو موږ سره وکړه. الله دې هغې ته هم جنت فردوس ورکړي او تاسو سره هم دې الله ښه وکړي چې موږ ته هم دا کومکونه راوړه او مرسته مو کړه. خیر اوسې. مبارکه میاشت ده، د زړه نه دعاوې کوه، روژه هم نیوله، عبادت هم کولو، ختم هم کولو، دعا ورته کوئ. چا چې تاسو دا کورونه جوړ کړي، دا بنیادي کورونه، موږ به هغې ته هم دعا کوو، تاسو ته به هم کوو الله دې هغې سره ښه وکړي، تاسو سره هم دې الله ښه وکړي. وروره دا یوه کوټه، دا د بله کوټه، یعنې ټول په یو ډیزاین جوړ دي، فرق نه دی شوی.
موږ نه زیاته کمه شوي بخښنه به کوي. صحیح ده، زموږ په خبرو کې کومه زیاتې کمې شوي بخښنه به کوي. غاړه را. السلام علیکم. لظالم نه د پوښتنه کوو ستا ساتل نهم لمبر کور. زه خو خپله ډېر خوشحاله یم چې یو سټنډر او یو بنیادي خدمت دی او الله رب العزت دې قبول کړي ستاسو ټولو نه. وروره مبارک ټي وي درته. دا ستاسو د کور کلي د کور اسنادم. داسې الفاظ ما سره نشته دی چې تاسو ته یې ووایم او د دې دپاره نو موږ اووه شهیدان ورکړي دي. که موږ دعا ونه کړو شهیدان به وکړي. یا دعا ده نشته. الله یې تاسو له اجر عظیم درکړي او تاسو له الله نیکې بدله درکړي. دې په عوض کې دې په کور کې اووه شهیدان یعنې دا په خوله یادېږي او دې بیچارهګان د 3 کوټو ته خوشحاله شو. که رښتیا ورته زموږ او ستاسو ژوند زندګي اوج ته رسېدلی. موږ سره د ډېر د غربت ژوند و. زموږ دا پاخه کورونه نه وو، خام کورونه وو، ځکه شهیدان وشو ډېر. الله یې ګوره دا یوه کوټه شوه، ستا او د نورو کورونو هېڅ فرق نشته. صحیح ده، موږ یو نقشه ده او دا د بله کوټه شوله او دا دی بله کوټه شوله. چې غاړه راکړه راته موږ ته هم دعا ور سره کوه. فرض په مونږ دا واده او دغه ژمنه کوو. سلام شماره 10 کور افتتاح ده. ټول دې در نظر شو رحمو. سلام علیکم. قاري صاحب ستړی مه شي. مبارک ټي وي درته. دا دیواله کلی دا دیواله اسناد. اتلانو مرګ په دښمنا سلام وطنا. 3 کوټې فرشکدګي تا ته هر څه تسلیم شو کانکریټي. دعا به چاته کې چا چې مرسته کړې. الله رب العزت دې هغه چا چې مرسته کړله الله دې رب العزت دې جنت فردوس نصیب کړي. الله دې ډېر عمر ورکړي چې داسې نورې مرستې وکړي د نورو مسلمانانو سره وکړي. ډېره زیاته مننه. قدرمنو هېوادوالو، د عطا خیریه بنسټ په ودیرو په قشنۍ قریه کې د شهیدانو 10 کورونه بلکې د ستاسو مرسته بنیادي کورونه پرې را جوړ کړل. دې ته مو سپارل. که دوی دعا وکړي د دوی د زړه نه به دعا وځي. بلکې تاسو ته دا وه د نن ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت. السلام علیکم. تا ژوند مونږ لښکر یو میوندی ژوند. موږ دغه عطا خیریه بنسټ موږ ته 10 کورونه چې شهداو ته جوړ کړي دي موږ ډېر خوښي او ډېر خوشحاله شو. کور ودانۍ ته کوو چې دغه 10 کورونه جوړ کړه. نور بنسټونو باندې موږ غږ کوو چې مطلب دغه د عطا غوندې موږ ته کورونه جوړ کړي. زموږ او تاسو دې لپاره صرف دعا ده چې دغه مسلمانانو ته موږ او تاسو په اخلاص دعا کوو. کومو خلکو چې هغه مالی مرسته کړې ده او کوم خلک چې دلته راغلي دي او موږ او تاسو سره د آبادۍ په برخه کې هلې ځلې منډې تړلې وکړې نو دغه د عطا خیریه بنسټ والا د ملګرو نه موږ ډېره زیاته مننه کوو چې دلته راغلي دي. موږ او تاسو سره د اول نه تر اخره پورې د کور د جوړېدلو د آبادۍ په هکله باندې موږ او تاسو سره همکاري وکړله. موږ او تاسو په خپلو سترګو باندې وینو. ستا ساتل فرض په مونږ د هر ټپ دې درملنه کوو.